بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې د خبرونو سرټکي د ملا محمد عیسی ثاني او د قزاقستان د لومړي وزیر مرستیال ترمنځ د اقتصادي همکاریو د پراختیا په اړه خبرې اترې. د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو سازمان د مرستیال طارق علي بخیت او د جاپان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال ترمنځ لیدنه. او په غزه تړانګه کې د صهیونیستي رژیم د حملاتو دوام. د لوی او مهربانه خدای په ثنا او ستاینې سره درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن پنجشنبه د 1404 کال د غویي 4مه نیټه ده. زه محمد صادق فروتن یم. دا هم بشپړ خبرونه. د ټولګټو وزیر ملا محمد عیسی ثاني د قزاقستان د لومړي وزیر له مرستیال سریک ژومانګارین سره په کتنه کې د اقتصادي، سوداګریزو، ترانسپورټي او لوجستیکي همکاریو پر پراختیا او د اوسپنې پټلۍ پر جوړونې خبرې کړې دي. د کتنې کې ښاغلي ژومانګارین ویلي چې هیواد یې غواړي د تورغونډۍ هرات په اوسپنې پټلۍ 500 میلیونه ډالرو په پانګونه وکړي او هرات کې یو معیاري ترانسپورټي او لوجستیکي مرکز جوړ کړي. نوموړي افغانستان په سیمه کې د قزاقستان مهم او نه بیلیدونکی شریک بللی او زیاته کړې ده چې قزاقستان شرکتونه لیواله دي چې په بیلابیلو سکتورونو کې افغانستان کې پانګونه وکړي. د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو سازمان ځانګړي استازي او د دې سازمان مرستیال طارق علي بخیت د جاپان د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال کامدا مایوسکي سره وکتل. د اسلامي همکاریو سازمان ویلي چې په دې کتنه کې دواړو لورو د افغانانو د اړینو اړتیاوو د پوره کېدو لپاره له افغانستان سره د دوامداره همکاریو پر ارزښت ټینګار کړی دی. د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت محتسبینو د کابل ښار 11 امنیتي اوضه کې هغه ماهر کوډګر نیولی چې په کوډو او ناروا کړنو سره د خلکو ترمنځ بې اتفاقي او جنجالونه رامنځته کول. د یاد وزارت په وینا د کوډګرو پر فعالیت له بندیز وروسته تر دې دمه زرګونه کوډګر اړوند ارګانونو ته سپارل شوي دي. هند د کشمیر له برید یو ورځ وروسته له پاکستان سره خپلې اړیکې محدودې کړي او پر وړاندې یې ځینې اقدامات اعلان کړي. هند اعلان کړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ مهمه سرحدي لاره واګه بندر تړي د سند د اوبو شریکولو تړون ځنډوي او یو شمېر پاکستاني ډیپلوماټان له خپلې خاورې باسي. دغه راز په ډیلي کې د پاکستان سفارت پوځي سلاکارانو ته ویل شوي چې سملاسي دي ووځي. د راپورونو له مخې راتلونکې اونۍ د نورو ډیپلوماټانو د ایستلو پلان هم نیول سوی دی. پر دې سربیره هم د یو شمېر پاکستانیو ویزه هم لغوه کړې او په 2 ورځو کې له هند د وتلو امر ورته کړی دی. په مقابل کې پاکستان د ملي امنیت غونډه رابللې او د متقابل ګام ګواښ یې کړی دی. او په پای کې بیا هم د غزې څخه د الجزیرې د راپور پر اساس 13 ورځ د غزې تړانګې په بیلابیلو برخو د صهیونیستي رژیم په بریدونو کې 45 فلسطینیان په شهادت رسول شوي او له 100 زیات کسان ټپیان شوي دي. د راپورونو پر بنسټ د اسرائیلو اشغالګر رژیم نن سهار هم غزه کې د کډوالو پنغالي په خیمو بریدونه کړي چې په پایله کې 14 فلسطینیان شهیدان شوي دي. له ملتیا مننه. تاسو کولی شئ د عروج بیلابیل خپرونې د دې ادارې د سوشل میډیا له طریقه وګورئ. تر بیا ښه وخت.